د افغانستان پخوانی ولسمشر محمد اشرف غني یو نوی پیغام را لېږلی. هغه طالبانو ته ویلي ځان مو د پرمختګ څخه پخپله راګرځولی. تاسو تر اوسه خپل خنډ پخپله نه دی ایسته کړی. ځان ته مو چې کوم خنډونه جوړ کړي دي نو بیرته یې ایسته کړئ. ښاغلي غني ویلي که طالبان زما مشورې ومني نو ډیر زر به پرمختګ وکړي. ډاکټر صاحب ښاغلي غني وایي که طالبان افغان انجونو ښوونځي پرانیزي نو پرمختګ به وکړي. دا یو لوی خنډ دی چې نړیوال هم ورته سترګې دي او ټولو هیوادوالو هم ورته سترګې دي چې طالبان یې تر اوسه نه دی ایسته کړی. د باور ټي وي چینل درنو لیدونکو سلام، ستړي مشئ، وخت مو بخیر. په سر کې یادونه کوم که باور ټي وي چینل مو نوي سبسکرایب کړئ په درنښت سره باور ټي وي چینل سبسکرایب کړئ. د افغانستان پخوانی ولسمشر اشرف غني د طالبانو په وړاندې یو مهم پیغام ورکړ. هغه وویل که طالبان غواړي چې د افغانستان د پرمختګ او نړیوالو اړیکو ښه والی وګوري نو باید افغان نجونو ته د ښوونځیو پرانیستل تضمین کړي. غني زیاته کړه چې د افغان ښځو او نجونو تعلیم نه یوازې د ټولنې لپاره اړین دی بلکې د نړیوالو اړیکو د پراختیا او د افغانستان د سیاسي مشروعیت لپاره هم حیاتي دی. هغه وویل که طالبان په دې برخه کې مثبت ګامونه واخلي نو نه یوازې د افغانستان داخلي پرمختګ به وشي بلکې د نړیوالو هیوادونو ملاتړ به هم ترلاسه کړي. غني په وینا تعلیم د افغانستان ټولنیز او اقتصادي پرمختګ لپاره بنسټیز دی. د هغه په باور د افغان نجونو ښوونځي بندول یوازې د هیواد په تعلیم نظام کې نه بلکې د ټولنې په پرمختګ کې هم لوی خنډ دی. غني دا ټینګار وکړ چې د افغان د آیندې جوړښت په دې کې دی چې ټول افغانان په ځانګړې توګه ښځې او نجونې د تعلیم فرصت ولري. دا ګام به د طالبانو لپاره هم یو فرصت وي چې خپل ځنډېدلی انډول بیا ترلاسه کړي او د نړۍ په سیاسي نقشه کې خپل ځای مستحکم کړي. د باور ټي وي چینل درنو لیدونکو تر بیا ښې چارې.